سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غزني پر مقر ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو موټر بم ځانمرګي برید کې 15 پولیس وژل شوي او د ولسوال په ګډون نږدې 13 تنه نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان عارف نوري وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر چې له چاودونکو توکو په یو بار موټر کې سپور و د یادې ولسوالۍ په دویم قرول کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د مقر د ولسوال په ګډون 3 ملکي کارکوونکي، د څارګر ملي ادارې 15 سرتیري او 18 نور پولیسان ټپیان شوي دي. له دې سره سم د فاریاب کوهستان ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لوري ونیول شوه. د فاریاب د والي ویان جاوید بیدار وایي د دغې ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ تېره شپه نږدې 1 بجه د دولت له کنټروله وتې او د یادې ولسوالۍ ټول مسوبین امنو سیمو ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې د یادې ولسوالۍ د ولسوال عبدالرحمن پناه په ګډون یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې بریدګرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا روښانه نه ده. له دې ټولو سره سر له ننه د اختر تر 15مې ورځې د افغان طالبانو پر وړاندې د حکومت اوربند پیل شو. ښاغلي غني په دې اړه په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د اوربند پر مهال پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي، خو د داعش، القاعدې او نورو نړیوالو ترهګریزو شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د حکومت د دغې پرېکړې په تړاو طالبانو هم یوازې د اختر په 3 ورځو کې له افغان ځواکونو سره اوربند اعلان کړی دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي دغه 8 ورځنی اوربند د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. ښاغلي غني تېره ورځ په کندهار کې په یوې امنیتي ناسته کې همداراز د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته له افغان طالبانو سره د اوربند په ورځو کې د لومړۍ درجې احضاراتو لارښوونه هم کړې ده. دغه اوربند د افغان حکومت لخوا نن پیل او د اختر تر 15مې به دوام وکړي او طالبانو بیا یوازې د اختر په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. له دې سره سم د هرات امنیه قمندان هم ویلي چې د اوربند په شپو ورځو کې طالبان کولی شي د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې له خپلو کورنیو سره واوسیږي. امین الله مرخیل زیاته کړې که طالبان د خپلې اعلامیې مطابق عمل وکړي نو پرته له وسلو کولی شي د اختر په ورځو کې د هرات ولایت اړوند د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې له خپلو کورنیو سره واوسیږي. نوموړي همداراز ژمنه کړې چې امنیت به یې خوندي کړي. طالبانو ویلي چې د اختر په 3 ورځو کې له افغان ځواکونو سره جګړه نه کوي. او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا رهبر سره نن سهار په سنګاپور کې ولیدل. دواړو لورو لومړی نږدې 40 دقیقې یوازې د دوو ژباړونکو په شتون کې د بندو دروازو تر شا ولیدل او تر هغې وروسته ګډه ناسته هم ترسره شوه. ډونالډ ټرمپ دغه ناسته یوه ښه او تاریخي ناسته بللې. ویل کېږي دغه لیدنې به تر غرمې وروسته هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې ناستې کې ویلي و چې د یادې لیدنې پایلې باید د کوریا ټاپووزمې غیر هسته‌ایي کېدل وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.